سلامونه احترامات کتونکو نوروزمار امید ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. ښکلی مازدیګر دی او مزیداره هوا چلیږي، تازه تازه په شکال تیر شوی دی. راغلی یو د انګو عیدګاه سیمې ته، د پرکلي دغه پټیو ته. که څه هم دغه پټي پخوا ډېر زیات و، دلته آبادي کمه وه. د سانګیړ په هغه سر کې به چې سړی ودرېده نو د اوبسې تر دغه ځای پورې به کتی شو، یعنې دا بالکل هوارې ځمکې وې او په ټول صوبه کې بلکې په ټوله کیپیکې کې د دغې علاقې بینډۍ شوې، تیربې شوې، پیپر شو، دا ډېر زیات مشهور و. اوس تازه تازه د دغې علاقې نورې سبزیانې هم دغه شوي چې هغه ګوپیان دي. نو که دغه علاقه باندې ګوپیانو کرکله شروع ده، موږ هم راغلي یو او للون یا ګوټ او یا دغه ګوپیانو ته خاوره ورکول کیږي. دا همدې دپاره ورکوي چې دغه بوټي نازک وي، ځان دغه کې څه نه څه کابو کي. دا ګوپیان به که خیر وي میاشت وروسته، یوه نیمه میاشت وروسته غټ غټ وي او څوک چې تقریر زده کوي راځي د ګوپیانو ته د تقریر کوي، ځکه ګوپیانو او خلکو کې بیا فرق وي. وشي ګوپیانو ته تقریر کېدی شي او خلکو ته لږه ګرانه وي خبره. ځوانان لګیا دي، اشر شروع ده. وختي مې دوی سره ټوکم کوله، مې څنګه چل دی د عرب خیلو او تنګوالو شریک دغه دی که نه چې نه دا اشر ده. نو نومونه راته ښیه. سهیل چې دی هغه هم ځان خولې کړی دی او دا ثابتوي چې ما کار کړی دی. ورسره سراج خان چې دی په ډومبي ځل باندې ما په زمینداره کې ولید، په پټیو کې. که څه هم سمارټ ځوان دی خو نن په کالیو کې په وجود باندې د کار، د زیار، د همت هغه نښې نښانې ښکاري. خولې شوی دی، ځان هم خولې کړی دی، جامې هم خیرنې کړي دي، خپې هم خیرنې کړي دي د خاورو نه، ځکه چې په دغه کې ته ګوټ کې للون کې دغه کداله ورته وي او که تسکوره ورته وي، نو دا چې استعمالی خامخا پښو ته به چې دی خاوره درته راولي. موږ هم ورکې څه نه څه برخه اخیستې ده، داسې نه ده. او وړوکی ساجد، ساجد هم دې سړي سره په ضد شو او دواړه څنګ په څنګ هم ناستي، ضد هم کوي. ابوبکر، نو ابوبکر هم ډېر تیز و، یو بل یې نږدې سره په کودالو باندې سرو ته ویلي وی او دا بالکل لکه د خبره وړکی سیرلی پلار نه نه خوځېږي. هماغه پسې مې داسې نه چې په سر دي وی او ورسره نومونه رانه په ویرېږي راته ښی وی. شعیب چې دی، شعیب هم نام خدای ښه تکړه ځوان دی خو خولې شوی نه دی، نه پوهېږو چې کار یې داسې په حکمت او هغه سره کو. او حکمت خو څه کوي، هغه خو دې ټولو بوټو ته چې دی د همده د لاسه سره ورسېده، د سر یې ډیوټي وه، دغه ټولو بوټو ته سره واچولې. سر سره چې دی بوټي ډېر قوي راځي، حاصل ښه ورکوي. که چېرته باد او باران او ګلۍ نه دغه ګوپیان محفوظ وو نو یو وخت به ده ته هم دعاګانې کوي چې یاره حکمته کور دې ودان. خو یو ډز وشو دلته خوا او شا کې د ښکاریانو له خوا، ډېر ظالم ټوپ یې کړی. ویډیو کې به هم تاسې وګورئ، هغه په ویډیو کې راغلی هغه سمه د آرګ ویډیو وه، پوه شوې. هغه اشرف غني څه ټوپ نه دی کړی، نورو ټوپونه ویلي دي. او عظیم خان چې دی انجینر دی، تکړه انجینر دی د چپسو ماربلو د خوی کولو یا رګړۍ. نو اوس مې چې دی په پټیو کې ولیده، مې څه کوې تاسې هم لکه چار کار کوئ، وایي همدې نه بنیاد جوړ شوی دی او نوم ویریږي. ګوره حسن خیل دی هم یو تکړه انجینر دی د رنګونو او همدا شان د رګړۍ. هغه هم راځي مازدیګر کې د دغه پټیو نه، د دغه پټیو د آب و هوا نه خوندونه اخلي. او دغه دوه ځوانانو ته هم ډېر سخت کار ور په غاړه شوی دی، ځکه چې دوی خاوره ور اوچتوي د ګوپیانو بیخونو ته. عزت خان چې دی هغه ډېر ښه تکړه ځوان دی، که څه هم په وروڼو کې دریم دی خو د ټولو نه مشر ښکاري، ځکه دا د کار او زیار برکت دی چې تندرست دی، صحتمند دی. مهرباني دا و د نن هغه ویډیو چې تاسو ته موږ د عیدګاه په پټیو کې ترسره کړله، که څوک څه ویل غواړي په خپله خوښه باندې هغوی ته مایک په خدمت کې ده.